جنگي ویډیو ګیمونه د جعلي خبرونو یوه سرچینه د یوې مودې راهیسې هغو ویډیو ګیمونو یا ویډیویي لوبو چې د جګړې صحنې او وضعیت پکې انځور شوی وي د جعلي خبرونو د خپرولو په برخه کې مهم رول لوبولی دی. په ظاهره کې دا لوبې د رښتیني صحنو په څیر معلومیږي، خو داسې نه وي. پوځي قطعات په سوځېدلو سړکونه روان دي او توغندي جنګي الوتکې رانسکوروي. دا ټول ډراماتیکې صحنې په ظاهره کې د جګړې د کوم میدان اصل ښکاره کوي، خو دا ګیمونو هغه کلیپونه دي چې د جګړې اړوند د جعلي خبرونو د خپرېدو سبب کیږي. د جنگي موضوع لرونکي ویډیویي لوبه د دې لپاره چې تاسې ته اصل معلوم شي معمولاً پر خپل سکرین یا بیړني خبرونه په ژوندۍ بڼه ښکاره کوي، او له همدې امله له دې ګیمونو څخه یو شمېر اخیستل شوي کلیپونه په ټولنیزو رسنیو کې د جنگي خبرونو سره یو ځای کارول کیږي. پر اوکراین د روسیې تر برید وروسته په تیرو څو میاشتو کې څو ځله داسې ډېر شمېر کلیپونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي دي.